خو ما ته وایي که نه ما ته وایي چې ته خو د ټیک ټاک کې چا پېژندې نه زما په وجه خلکو پېژندې. خبره زما دپاره سپکه ده، زما دې په خدای قسم چې دوی به ما سره ډویټونه کولې. هغه ایډي وستلې ده خو زما دا خبرې خوښې نه وي، پوه شولې. قسم دی ما ورته ویلي ویم زه ښځه یم، زما خپله یو ویډیو څونه کسان ګوري. زه تا خو ځان په ما مخکې کو یوټیوب کې دې زما ویډیوګانې ورکړې کور کې ما د لانجې جوړې شوې ستا د لاسه تباه شي. ځکه ته ورته په مړ هسې یو خبره ده پوه شولې که یو سړی ډېر هم وایرل شي نو جنت پې نشته نو. همداسې ده ګایز 2 ګلونه وړو. دا خلک غریبانان شوي دی یاره په خدای کې. احترام کوم دا هیڅ خبرې نه ده، ما ته زړه نه ګران دي، زه احترام کوم خو بس زنده باد. ما भी मालूम अरबी ना والله أنا معلوم بس أنت باكستاني سم سيتكلم پشتو. کار نشته، کار شته الحمدلله، ویزه ولګېده بس یو 2 میاشتې پس سعودي ته ځو بیا ځو پاکستان ته. مهرباني ورته هلکه ورته ښه دی. یو خبرې تپوس وکړمه، دا تا ته ولې جوسر وایي؟ دا دې ما ته څه پته ده نو ما ته دا جوسر ښکارم څو څه خېټه میټه خو دې نه وه خرابه شوې؟ نه خېټه چې خرابه شي دا قرار ډېر کوي نو ما کېدای شي دغې وجې ورته جوسر وایي. لکه دا مې غندوه که نه نه خبر وړه قسم دې دا نه دي صدام، زه د صدام لایف سره یې وختمه که نه نو هلته عالم و نو بیا ما ته وایي چې صدام ما دی چې ته خو د جوسر په شانتې خبرې کوې ښه نو ځکه دا ټول لګیا دي. خو دې دا نه ډول چې ما ته جوسر وایي که ورشه کور کې به دې خور جوسر وي چې ما ته جوسر وایي. کنټرول ورکډه واومرېدله لکه ارمانم پوره شو. تاسو خو دغه د کمبلو کې پرتې وای پی میخې خو سړه تم چې سره راځي نو بس دانې ته یې لګي. دانې ته ښه یې که نه دانې چې ته عمرې لاړ شي ما ته پکې دعا وکړه. زه به کافر تم کوم چې خدای ورته هدایت وکړي چې کلمه ووایي. ايوه والله 100 بس ما انا بي ها لکه ما ته پکې ډېر دعا وکړه د زړه نه راته دعا وکړه. صحیح ده که نه مړی دلته به درته دعا وکړو پوه شولې د عمرې دا ثواب په جانماز هم دلته میلاویږي خو چې زړه د کپړو په شانتې سپین یې اورې. همداسې ده خبر تا ته مې یو خبره کوله خو دلته یې راته نشم کولی. نو وایې که نه ناسې نه ته پې کیله شي خبره صحیح خبره ده خو لکه دې ځای کې په کار نه صحیح سیریس خبره ده. وایه زما یو ملګری دی که نه ښه مالدار سړی دی ګوره ښه غیرتي پښتانه هم دي. اجره جومات یې هم شته دومره جایداد یې شته چې ته پکې هم نه ګرځې. خبره کوه بینک بیلنس یې هم شته دی هر څه یې شته دی پوه شولې خو ښه ځای نشته. ښځه ورته وکړه که نه مور دې شته پلار دې شته وله کلي کې ښځه وکړه که نه. ما که ته واده کوې نو تا بولی وکړو که نه. نه زه واده نه کوم بیا به زه ټیک ټاک کې واده کوم دماغ دې خراب کړي. چې هغه د ټیک ټاک نه واده کړي ریډو به هم درته پرېنږدي داسې خلک دی ته خبر یې نه زه قربان دې شمه دیده. او بله دا خبره د هغه ځای کوم ځای چې تا ما ته په ړومبي ځل په لایو کې یاد کړی دی. نه توبه
بس زه صحیح ده بیا انتظار وکړه پوه شولې چې زما واده وشي نو اسلام کې هم 4 فرض دي بیا صحیح ده. ولې بس باران هم نری نری ورېږي سویل غواړي خیال دی مسافر دانې نه خو صحیح ده که نه بس مړ الله تعالی دا چا کور آباد کړي په عزت کې خو بس زه نه غواړم چې ته دا خبرې وکړي د واده خبرې وغواړې ما ته مه کوله واده خبرې ما ته مه کوه پیغور د پښتنو څوک چې کوي درنه پوښتنه زما دا ورته وایه چې نه پېژنم خو یو رقیب ته دا په جارو وایه چې زه ساحر د تا نه ښه پېژنم خلک زما اوس تا نن دي خبر چې د پټ پټه سره جړېږي څومره چې دوی په دغه باندې نه پوهېږي چې دوی په یو بل زورېږي څنګه راز چې د مینې ښکاره نه کي چاته وستې جانانه چې رسېږي څومره زما په ذکر غلې کېږه ګله د خلکو چل ولونه زه پېژنم او څوک چې کوي درنه پوښتنه زما دا ورته وایه چې نه پېژنم خو یو رقیب ته دا ستاسو دواړه جوړه به برابري نه مړه نه برابرېږي مونږ ګوجران یو دا نه میخه لشلی شي نه ګیا راوړی شي خیال دی نه کوتره کولی شي په تنور کې به روټۍ دی له څوک پخېده وګوره په دې لاسونه خو دې پیاله هم نه ده وینځلې د روټو چل درځي نه نو تا زه کور ته تشې روټۍ له خولې شو راوستی چې ته خو تشې شوملې څکې لاس کې ناست یم ته خو تشې شوملې نه مړه زه تا خو مریم ته چل جوړ قربان دې شم زه ورسره ګپ لګوم مسافري ده او بل دویمه خبره داره چې زما د ټیم سره خبرې زړه کې دا خبرې نه ساتم صحیح ده ستاسو پیژنګلو کې به زما پیژنګلو کې به سوري ستاسو ټیم ډېر ولګي اورې دا باسې خبرې عبد اپریل السلام تھینک یو ته به سبا داسې چلو کې که نه چې یو بنین به راولې زما نوم به پیولي کې بس سویداره پیولا ته ګفټ کومه دانی اوس زما ښځه صحیح ده خو خپل بنین رانه کې پوه شولې بیا ماله په درخپو پورې زانګي تنګ بنین سوري ها صحیح ده څه خبره نه ده ښه خو یې که نه مې زه صحیح ده زه ورځم صحیح ده صحیح ده زم دنده لړم قسم دی چې زه نیم لون شوی یم په ویښتو ته ګوره باران راورېږي ډېر زیات خیال دی دلته هم داسې ښکلی باران دی ای سمه رڼا کوم خیال دی دا قدرتي حسن دی اوف وای کفر نه دی کټ کا که نه ځه د نظم الله حافظ اوکې مې راولې که نه